حضرت فاطمه د ابي حبيش لور پیغمبر علی السلام تراغله او ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه یو ښځه یم چې ماته د استحاض تکلیف ته پاکېږه منه آیا ظلمونځ پرېږدم پیغمبر علیه السلام ورته نه دغه وینې د رګ وینې دي دا د رحم وینې نه دي حیض نه ده او مسقط صلات هغه وینې دي چې د رحم وي نو ته وکړه کله دی چې د حیض وخت راغی لمونځ پرېږده خو چې کله د حیض شپې دې پوره شوې تېرې شوې پخواني عادت ته دې ګوره بیا غسل وکړه او لمونځ که په یوه روایت کې بیا یې ورته ویله غسل وکړه چې لمونځ کې وتوضئ لکل صلات هر منځه ته اودس که حتی یجیء لکې الوقت د دغه وخت نه مراد بیا هغه د حیض موده ده تر یغه شپو پورې چې د تا د عادت موافق بیا د حیض وخت راځي تر یغه وخت اودس په اوداسه کوه هر لمانځه ته اودس کوه او لمونځ کوه لمونځ مه پرېږده اوس دلته چند مباحث دي اول د حیض او د استحاض لغوي او شرعي معنا پیژندن دوم د حیض اقل موده او اکثره موده پیژندنه ځکه استحاض په هغه باندې بنا ده دریم د مستحاضو اقسام چې مستحاضي څو قسمه دي څلورم د مستحاضو د حکم په بنیاد باندې چې اوس مستحاضه به څه کوي حکم د دې دپاره څه ده دغسې به نور جزیات ذکر کو نه اول حیض په لغت کې سیلان الرحم سیلان دم ته ویل کېږي په اصطلاح کې دم ينفذه رحم امرأة بالغة سليمة عن كل داء والولادة هغه وینې دي چې د بالغې جنکۍ د رحم نه وځي نه حامله وي نه اولاد پیدا وي نه د استحاض تکلیف وي دغه خاص اوقاتو کې وینې بهیدن دغه ته حیض ویل کېږي استحاض هغه هم د دغې مادې نه ده خو صرف څه زیادت کې راغی د څه حروفو په بنیاد باندې دغه د وینو سیلان او بهیدن ته دغه ته ویل کېږي خو په شرعي لحاظ باندې هغه وینې غیر معتاده لن اسانه تعبیر وکړه هغه وینې غیر معتاده چې د ښځې نه راځي د رحم نه په بعضې تعبیرو باندې دغه وینې غیر معتاده چې د غیر معتاد محل نه راځي عازل چې یو رګ ده د هغه نه راځي د رحم نه نه چې تعارف علامه یې دا ده چې د حیض تر کم مودې کمه وي یا د حیض تر زیاته مودې زیاتې وي یا په دوران د حمل کې وي یا د کنکیتوب کې وي یا د ایاس سپین سره د حیضونه درېدلي دي خو بیا وینې ورته شروع شي دغه مجموعه وینې غیر معتاده و دغه ته استحاض ویل کېږي اوس نو چې د حیض تر کمه موده کمې وي استحاض ده د حیض چې تر زیاته موده ډېرې وي یغ ته استحاض نو حیض کمه موده څومره ده ډېره موده یې څومره ده دوم بحث په دې باندې ده د ائمو په دغه مسله کې اختلاف د امام شافعي صاحب په رایه کمه موده د حیض یو شوه روزه زیاته موده یې 15 شوه روزه د امام مالک صاحب په رایه باندې د اقل او د اکثر مودې تعین نشته ولو ساعتا کله یو ساعت ویم حیض ورته ویل کېږي د زیاتې مودې هم دغسې تعین نشته امام احمد صاحب د امام شافعي صاحب په نس صرف په زیاته موده کې چې د وی د حیض زیاته موده 11 شپې امام شافعي صاحب یې 15 شپې دی چې 11 شپې احناف یې د حیض کم موده 3 شپې د حیض زیاته موده 10 شپې
دا نور ائمه چې په 15 شپو دې ډېر باندې قول کوي ادي یو حدیث ضمني نه دی دا معنا اخلي ښځه ناقص العقل و دین ده ولې ته نه ګورې شطر د عمر دا شطر دی په نیمه باندې حمل کوي شطر د عمر لمونځ نشي کړی تلاوت روژه نشي نیوی نو هره میاشت به نیمایي کوي 15 شپې به یې د حیض راځي 15 شپې به یې د طهارت راځي موږ دپاره صریحي نص موجود ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اقل الحیض 3 واکثره 10 یو داسې ښه تفصیلي راغلی چې د حیض موده 3 ایامین و 4 ایامین و 5 ایامین و 6 ایامین و 7 ایامین و 8 ایامین و 9 ایامین و 10 ایامین په دغه ذات درولی د درې نه شروع کړې ده په لاسو یې درولې ځکه د ټولو ښځو عادت په یو شکل باندې نه وي ټوله موده خو معلومه شوه د حیض چې کمه 3 زیاته 10 خو نور د چا 4 شپې وي د چا 15 شپې وي د چا 6 شپې وي د چا 7 شپې وي د چا 8 شپې وي د چا 9 شپې دغه د مابین حدود دا د ټولو ښځو یو شی نه دي نو په هغه کې قطعي فیصله ذاتي سړی نشي کولی چې د حیض موده 6 شپې ده یا 15 شپې ده یا 7 شپې ده کمه موده 3 شپې زیاته موده 10 شپې درېیمه خبر مستحاضې ښځې چې دا کوم مرض غیر معتاد دی ته شروع شي دغه مستحاضې ښځې 3 قسمه دي مبتدئه معتاده متحیره مبتدئه هغه ښځه چې اول وار حیض چې ښځې ته ورغی د اول وار وینې ذاتي پسې دوایمي شوه ونه درېده په شپو دا وینه جاري ده په لاسو هم ونه درېده چې څنګه حیض ورغی دا وینې ذاتي جاري د میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې د چا د نبي علیه السلام په وخت کې 11 مستحاضې ښځې وې حتی د بعضو ښځو غریبانانو 7 کاله استحاض تکلیف مسلسل تیر کړی نو مبتدئه چې اول وار حیض ورغی او بیا دا دم مستمر وګرځېده پسې دائمي شوه یو ښځه دی دا چې مبتدئه دوم قسم معتاده یو وارې حیض صحیح او طهر صحیح ورغی چې یو وارې ورشي هم اول وار چې بالغه شوه مثلا 15 ورځې حیض ورغی 15 ورځې بیا پاکه وه خو دوم حیض چې ورغی ځکه بیا نه درېږي پسې روانې دي یا 2 وارې 3 وارې یا کال 2 کاله عادت معلوم و خو د هغه نه بعد بیا دا مرض پیدا شو چې هغه دغه د وینې مستمر او دائمي وګرځېدې 2 دریم قسم ښځه متحیره هغه ته ویل کېږي چې عادت تر ویر شو عادت کله چې ویریږي د شپو په لحاظ ویریږي کله د محل په لحاظ ویریږي ګورئ ښځو عادت د محل د وخت په لحاظ د میاشتې مثلا په 22م دې ته حیض ورځي هر وخت د شپو په لحاظ دا معنی هره میاشت کې 6 ورځې حیض ورځي اوس یا دا په شپو کې متحیره شوه چې ما عادت 6 وکوه یا په مکان کې د دغه میاشتې متحیره شوه چې ما د 21م نه حیض شروع کېدو که د 22م نه مثلا دغه ته متحیره ویل کېږي اوس د هرې یوې مستحاضې ځان ته حکم هغه ښځه چې نوې بالغه شوه او دا وینې نه درېږي د هغې په باب د موږ مسلک دا ده چې 10 شپې حیض ده دا 20 شپې استحاض ده میاشت 10 شپې غالبا 10 شپې د حیض د 10 شپو نه خو زیادت شته نه هغه ډیره موده د حیض حساب کړه 10 شپې حیض ده دا 20 شپې نورې د طهارت موده د استحاض ده د استحاض حکم وروسته ذکر کوو د امام شافعي صاحب دغه پر آیه باندې کوینه تر 15 شپو ودرېدې خو دغه حیض ده که پسې مستمره شوې نو هغه یو شواروز حیض متیقن ده دا نور ټول ذاتي په مرض کې دی حسابوي د معتادې دپاره چې عادت معلومي د هغې دپاره د موږ په مذهب اعتبار عادت ته ده
دلته ضمناً په هغه 5 مباحثو کې چې ما 4 ذکر کړ 5 پرېښو لون ته د رنګ ته د وینو اعتبار شته که نشته نو دا نور ائمه لون ته اعتبار ورکوي موږ لون ته اعتبار نه ورکوو عادت ته اعتبار ورکوو د ښځې عادت و چې په میاشت کې دې ته 15 شپې حیض ورتلو وروسته استحاض تکلیف پیدا شو نو هره میاشت کې هغه 15 شپې به حیض حکم وي لمونځ به پرېږدي روژه تلاوت او د میړه سره جماع نزدېکت جومات ته ننوتن طواف کول دا ټول شیان به پرېږدي خو چې 15 شپې د عادت پوره شوې رنګ د وینو ته اعتبار نشته ذاتي به غسل کوي لمونځونه به شروع کوي دا نور ائمه لون ته اعتبار ورکوي یو روایت راغلی چې ښځې ته ویل شوي دي چې وینې د حیض خو معلومې دي تورې دي دا وینې څو قسمه رنګونه لري تور رنګ سور رنګ جګري غوندې اشقر رنګ اصفر زیړ رنګ اکدر خړ رنګ دا دوی وایي چې دغه رنګو کې اعتبار ده ځکه حدیث مبارک کې راغله چې وینې د حیض تورې دي موږ وایو رنګ ته اعتبار نشته حضرت پیغمبر علیه السلام خپل بیبي مبارک ته چې کوم تعلیم کړی ښځو به د حیض په اختتام کې چې حیض به په ختمېدن شو بیا به یې د خپل وینه کته مخیا مالوچو پنبه به عورت کې کېښو بیا دومره احتیاط و هغه وینه به پنبه به یې وکته چې اوس وینه توره نه سره شوه اول کې توره وي په زور کې وي بیا سره اوس زیړه شوه اوس خړه شوه موږ لمونځ شروع کړو که نه هر وخت کې به یې داسې دا کورسوف رالیږو حضرت المؤمنین به ورته ویل نه نه حتی ترین القصة البیضاء چې خالي سپینې اوبه ووینئ د دې سپینو اوبو نه سوا دا نور ټول رنګونه په حیض کې په موده د حیض کې په موده د حیض کې دا ټول په حیض کې حساب کړه که نه کړي حساب اعتبار لون ته نه کول نو معتاده به خپل عادت ته ګوري رنګ ته به نه ګوري د وینې چې عادت ورته معلوم و چې د میاشتې په 22 دې ته حیض ورځي او 15 شپې ورځي اوس چې عادت بدل شو استحاض تقریب شروع شو د میاشتې د 22 نه تر هغه 15 شپو پورې به لمونځ روژه او ښه بد پرېږدي د هغه نه بعد به بیا غسل کوي ذاتي په خپل احکام د دین جاري کوي مبتدئه معتاده او متحیره چې دا دریم قسم شوه چې عادت شپږ وکوه میاشتې کومه نه شروع کېدو د 21 نه حیض شروع کېدو که د 22 نه کله په دخول کې شک ده چې اوس حیض راغی که رانغی د حیض موده شروع شو که نه کله په وتلو کې شک ده چې حیض پوره شو او که نه هر زن را که گم شود ایام غسل باید به هر نماز و مدام چې حافظ صاحب ذکر کی دا د دغه متحیري په باب کې چې اوله نه شک شو حیض شروع ده که نه لمونځ به کوي لمونځ به نه پرېږدي هر لمانځه ته به اودس کوي خو چې اخر کې شک شو چې اوس حیض پوره ده که نه د حیض نه بعد خو غسل فرض وي اوس نو په شپږو په اوو کې د دې شک شو شپږ ورځې چې ووتې دا اوومې ورځې چې لمنځونه کوي به یې خو هر لمانځه ته به غسل کوي کېدای شي چې په دغه لمانځه د حیض نه وتلي کېدای شي چې اوس دغه لمانځه په وخت کې د حیض نه وتلي کېدای شي چې دغه لمانځه کې نو هغه چې وایي ویله شوی د دغه په باب کې ویله شوی چې اوس انتها د حیض کې شکمنه شوه چې اوس حیض مې پوره شو که نه شو پوره نو لمونځ به شروع کړي خو هر لمانځه ته به غسل کوي نور احکام د غسلو را روان دي هغه ځای کې ذکر کوو صرف د دغه حدیث په اخر کې چې راغله چې نبی علیه السلام ورته وویل توضئ لکل صلاتین دا لمونځ چې دا کې په اوداسه د استحاض په شپو کې اودس هر لمانځه ته شرط ده که هر وخت ده اختلاف په دې ځای کې ده موږ وایو د وخت لپاره به اودس کوي اوس په وخت کې دی نه چې ماسپښین زوال وشو اودس یې وکړه دغه عذر د وینو دا ذاتي معاف ده چې بل حدث نشي موجود
په دغه اوداسه که وینې په پیزي روانې په جاینماز تر تویږي فرض منظم کړی شي سنت و نفل هم کړی شي قضایي هم راګرځوی شي زموږ په مذهب د دغه وخت چې تر څو وخت نه وي وتلی او دا نور ائمه وایي چې نه د هر لمانځه دپاره نو فرق دا ده زموږ د دې مسلې چې اوس ماسپښین کې فرض وکړي نفل و سنت دی وي چې تابع د فرضو دغه ورسره کړی شي په دغه اوداسه خو که په دغه وخت کې د بل لمانځه قضایي راګرځوله د فرض لمانځه یې ته به بېرته بل اودس کوې دا خو سنت تابع د فرضو دي نو دا ټولو ته یو لمونځ ویلی کېږي لکه ماسپښین ټول لمونځ 10 رکاته ده هغه ته یو اودس ده خو دوم لمونځ چې قضایي راګرځي خو دوم لمونځ ده په دغه وخت کې کوي هم هغه ته به خپل اودس کوې موږ وایو چې نه وخت کې د نن یې قضایي هم راګرځوی شي په دغه اوداسه نفل هم کړی شي فرض هم کړی شي ولې اودس چې ماتېږي د اودس چې ماتېدلو یو خو دا معتاده طریقه ده چې خروج د نجاست من البدن ده بیا په سبیل معتاد وي که غیر معتاد وي بل قسم چې اودس ماتېږي په خروج د زمان باندې ماتېږي شریعت چې موږ وګورو موده د موضع د مسح 3 شوه روزه د مسافر دپاره 3 شوه روزه پوره شوه د دغه ماسپښین نه یې اودس شروع کړی و مثلا چې دغه 3مه ورځ راغله اودس شته خو وخت مسح پوره شو دغه مسح ماته شوه په خروج د وخت ماته شوه پښه به وباسي پرې ومینځي دا اصل موجود ده اما دا چې لمونځ نه فارغ شو اودس مات شو دغه اصل نه ده موجود حتی دوی ته ویایو دغه مستحاضې ښځې په وخت کې اودس وکړو خو لمونځ یې نه وکړو په مجلس لګیا شوه وخت ته رووت د وخت نه بعد په هغه اودسه اوس لمونځ کړی شي که نه دی هم ویایي چې نه ناقص خو تاسې اتمام د لمانځه باله خو لمونځ خو یې نه ده کړی ولې مات شو خو وخت ووت په وخت کې دننه چې فرض یې وکړه لمونځ نه خلاص شو سلام یې وګرځوه تاسو یې نه پل چې روا ده اودس یې نه ده مات شوی په اتمام د لمانځه نقص د وضو نه راځي په اتمام د وخت باندې راځي او بل طرف ته موږ وی حدیثونه 2 قسمه راغلي دلته راغله توضع لكل صلاتين خو بل ځای کې راغله د توضع لوقت كل صلاتين دا حدیث مبارک مجمل ده هغه حدیث مفصل ده توضع لكل صلاتين دا لكل صلاتين ته 2 احتمال لري یا تر مراتب نه لمونځ شي یا مراتب نه وخت لمونځ شي لکه حدیث کې راځي من ادرکه الصلاه الته د لمونځ نه خپل لمونځ مراد ده سړی په نیمه ورځ کې ښځه د لمانځه د وخت په مابین کې ښځه د حیض نه پاکه شوه د دغه وخت لمونځ په فرض ده که نه ده په فرض خو بل طرف ته وقت باندې مطلق کېږي اتیک لصلات ظهر ای لوقت صلات ظهر ذکر د صلات ته خو مراته نه وخت زه به ماسپښین وخت ته درځم داسې نه چې ماسپښین په جمع درېږي زه به لمانځه ته ځان دررسوم لمانځه ماسپښین وخت کې به زه ځان دررسوم اوس لصلات دا په 2 معناو کې صلات او وقت صلات په دواړو کې استعمالیږي او هغه حدیث صریح راغلی د تفصیلي لوقت کل صلاتین نو موږ یې چې دا مجمل محمول د پیغ مفصل باندې اته نظیر موجود ده چې د وخت په وتلو اودس ماتېږي لکه مسح خو د لمانځه په ختمېدنه اودس نه ماتېږي نو دغه مستحاضه ښځه د دغه دپاره حکم دا ده چې د حیض په وخت کې چې د کوم شیانو نه منع او هغه منع خو یې حیض نه چې ووته د استحاض حکم شروع شو لمونځ به کوي روژه به نیسي جمعه ته ننوتی شي جما میړه ورسره کړی شي که نه په دې کې بعضې علما وی چې نه تر څو پورې چې د وینو پاکوالی نه راغلی یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض خو بیا وروسته څه وی حتی
د طهر نه چې ښې پاکې شي هلته به بیا تاسې د دې سره نزاکت کوئ. څوک بیا محدوده خبره کوي که دغه د استحاض موده اوږده شوه میړه په ځان وډار شو چې شهوت غالب شو چې د بل چا سره زنا تر کېږي بیا د نو عذر ده هلته د بیا یو وارې جما ورسره کوي. خو که دا خوف نه و نه دی کوي زموږ مسلک دا ده چې یو وارې په دغه مرض په شپو کې چې استحاض ده د حیض شپې تېرې شوې وینه خو لا روانه ده چې لمونځ کوي روژه نیسي تلاوت کوي نو جما دې هم کوي. د نبي علیه السلام په وخت کې د نبی علیه السلام خوښي نه د هغې د استحاض تکلیف ته خو ویأتیها زوجها میړه به جما ورسره کوله. پیغمبر علیه السلام په وخت کې د پیغمبر علیه السلام خوښي نه حال رسیږي کور ته که نه رسیږي او پیغمبر علیه السلام منع نه کوي. دا دلیل دی ده چې د استحاض خو حکم بدل شو چې حیض نه ورته ویلی کېږي منع خو د حیض د وجې نه وه چې حیض ختم شو استحاض د په استحاض کې چې لمونځ کړی شي روژه نیوی شي نو جما هم میړه ورسره کړی شي. لون ته د موږ په مذهب اعتبار نشته عادت اعتبار ده د خپل عادت په شپو کې به پرېږدي لمونځ چې عادت تیر شو بیا بیرته به ذاتي غسل وکړي او د المانځه دپاره د المانځه د وخت دپاره به اودس وکړي. نور دا نور بابونه ذاتي د دغې خبرې تشریح ده المانځه ته به اودس کوي دا خبر هم درکې المانځه ته به غسل کوي دو لمانځو ته به غسل کوي یو غسل به کوي درې قسمه خبرې په غسلو کې المانځه ته غسل دو لمانځو ته غسل چې د ماسپښین و مازدیګر جمع کې غسل ورته وکړي د ماښام و د ماخوستن جمع کې غسل ورته وکړي او د سهار دپاره غسل شواروز کې 3 غسله او دام ده چې یو غسل هغه فرض غسل چې د حیض موده تېره شوه غسل ده نورو د لمانځو دپاره بیا هر غسل نشته. خو څوک داسې تطبیق کوي لکه تحاوي کې چې اول د هر لمانځه دپاره غسل و بیا چې حرت شو نو بیا جمع بین صلاتین حکم ورته وکړو بیا چې په هغه کې هم حرج و بیا یې ورته ویل په جمعه کې یو وارې غسل چې طهارت ماده وي پکې خو اصل حکم دا و چې یو غسل په دې باندې فرض ده دا نور غسلونه د علاج او د تطهیر دپاره دي. نور دا اوږد باب کې چې را روان ده چې جمع بین صلاتین نبی علیه السلام بیبي ته ښځه ورته ویل چې د ما د استحاض تکلیف ته لمونځ رانه پاتې ده ولې وایي په دغه مسله خبره وه چې د حیض د وجې نه لمونځ نشي کړی خو وینه نه ده درېدلې ځکه یې لمونځ بېرته نه ده شروع کړی یا یې د دغه وجې نه ده شروع کړی چې د لمانځه دپاره خو طهارت شرط ده په طهارت دا قادره نه ده نو لمونځ یې ځکه پرېښی نبي علیه السلام ورته نه لمونځ به ولې پرېږدې دا خو هغه عادي وینې نه دي دا خو د شیطان وجه ده شیطان ته خدای پاک په مرضو کې هم تصرف ورکړی لکه یو روایت کې راځي چې ښځه په رحم کې په لغته ووایي د رګ خوله پرې شي هغه وینې بهیږي د ده مطلب خبیث دا ده چې مسلمان ښځه په خپل مانځه کې ذاتي شکمنه یې وکړم که نه یې وکړم په عباداتو کې یې متشکک کوي. نبی علیه السلام وایي زه به علاج در وکړم دا د حیض شپې موده ده چې پوره شوه بیا مالوچ پنبه په عورت کې ګرده ذاتي به وینه ودرېږي لکه موږ تاسې ځای زخمي شي شی په کېږدو وینه ودرېږي هغې ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دغه ډېرې دي. بیا نبی علیه السلام ورته ویل تلجمې مخیا د هغه عورت خولې ته داسې ټوکره لکه د کیزې په شکل مخ ته او شاته په ګنډه پورې وتړه د عورت خوله به بنده شي هغې ورته ویل تر دغه ډېرې دي. بیا نبی علیه السلام ورته ویلې جامه ورته ونیسه یعنې ډبله جامه د عورت خولې ته ورکړه بیا برچیره وتړه لکه پټۍ چې کوې هغې ورته ویل تر دغه ډېرې دي انما اسج سجن مسلسله بهیږم نو نبی علیه السلام ورته زه به تا ته 2 شیان وښیم چې کوم یو تا پکې غوره کړو د تا دپاره هغه روا ده. ظاهره بیا په دغه عنوان کې داسې راغلی ده چې یو غسل ده بیا هر لمانځه ته اودس ده دومه طریقه بیا دا ده چې 2 لمونځونه یوه غسل ورته وکړې ماسپښین و مازدیګر دپاره د ماښام و د ماخوستن دپاره او د سهار دپاره بیا په آخر کې ورته هذا اعجب الامرین دا ماته ښه محبوب ده. اوس په دغه دوم خو معلوم شو چې 2 لمونځونه دي په یوه غسل باندې هغه اول کې اوس اختلاف ده چې اول نه څه مراد ده څوک چې د اول نه هغه یو غسل چې حیض موده تېره شو غسل وکړه نور المانځه ته اودس کوه نو د هغو په نسبت د جمع بین صلاتین په غسل کې دا عجبه ده ځکه په دغه کې طهارت زیات ده
دوم قول چا دا کړی چې اول قول دې ته داسې وکړه ان لمانځه ته به غسل کوې یو صورت دا ده دوم صورت دا ده چې دوه لمانځو ته یو غسل وکړي نو شواروز کې به درې غسلونه شي بیا دا عجب الامرین ده بیا عجبیت په دغه لحاظ ده چې په دغه کې سهولت ده 5 وخته غسل اسانه ده ښځې ته که 3 وخته دا عجب الامرین د طریق نه دغه کې خدا حکم د علاج په لحاظ مخکې موږ تاسې اول ورځ ویلې مزي چې وځي استنجا ووایه مزي ودرېږي د عربو ملک ګرمي ډېره وه د ګرمي نه هم دغه وینې سیلان ډېرېدو نو چې غسل کوې ډېر بدن کې بیرته څه برودت راځي د هغې علاج ده کله د دغه سره خدای متعال وینه ودرېږي حتی مستحاضو ښځو ته به نبي علیه السلام دا حکم هم کوه چې لمانځه وخت راغی وینه بهیږي نو تال ډکه د اوبو نه په اوبو کې کښېنه چې کله دا د اوبو سر ته اوبو زیړې شوې دا معنا ډېر سوروالی د وینې ختم شو سوکا سوکا وینه کې کمزوري راځي لکه زخم چې پرې مینځې چې زیړې شوې د دغه نه بعد بیا جګې اودس کول لمونځ کوه دا یو نوع علاج ده فرض یو غسل ده نور غسلونه نه دي